د کابل ولایت مشهور سیمې او ساحې د هوایي بلاکونو او د قلعه حیات ترمنځ و زیاد مردم خسارم رسیده، خانه‌اش ویران شده، دکان‌ها از شما چطور؟ وقتی که شما خبرم بودین که این نقشه سابق است، پس چرا خانه دکان‌ها را دمی ساحه سرک ساختین؟ این پروژه شاروالی است. طولش 901 کیلومتر 901 متر است. عرضش به صورت عموم 20 متر است. د کابل ولایت مشهور سیمې او ساحې د هوایي بلاکونو او د قلعه حیات ترمنځ رغنیزې چارې د کابل ښاروالۍ له لورې روانې دي او کلیوال هم ورته ډېر خوښ او خوشحاله ښکاري. د سلک روټم یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونو ستړي مشي ټول نازوم. ارزومند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د صحت په جامه سنبال اوسئ. خوږو لیدونکو د تیر په څېر ته زه صهیب الله صافی د هېواد د آبادۍ او ترقۍ په خپرونه کې هرکلی ستړي مشي وایم. هیله ورزو مې دا د خوږو لیدونکو چې خپرونه راسره تر اخره پورې تعقیب کوي. په دغې پروژه کې په دغه ساخت و ساز په دې کار کې د سرک البته باید ووایم څومره خلکو ته کاري زمینه مساعده شوې ده، کم نوع وسایطو نه پکې کار اخیستل شوی دی، اوږدوالی څومره دی، پلنوالی څومره دی، لایټینګ سیستم، لختي، پایداره او بایسکل راو دا پکې شته نشته، او ورسره په څنګ کې به ووایو چې د څومره وخت لپاره د پروژه پلي کېدونکې ده چې په څومره وخت کې باید پلي شي. نو خوږو لیدونکو ارزومند یم چې راپور را سره تر اخره پورې وګورئ او احساس ته ستومانۍ ونه کوئ. بیننده نازنین دمی اواخر شاروالی کابل توانسته که در مختلف نقاط کابل سرک ها، پیاده رو ها، پلچک ها، جویا، کانال های آب، کانالیزیسیون بسیار امی پروژه ساخت و ساز شروع کردن و آغاز کردن. برعکس از بسیار مردم خانه هایشان هم تخریب شده، دکان ها هم از بین رفته. امروز دمی ساخت و سازی این برنامه امرای یک هموطن خود صحبت کوتاه میکنیم در این مورد. سلام علیکم. سلام علیکم. صحتمند هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر هستین؟ ممنون، بخیر باشین. با می بیننده ما اگر خود معرفی کنین. اسم مزرگاه است که باشنده بلاکای هوایی استیم دیگه. به اصطلاح همین سرک بسیار از سابق زیر نقشه بودن که میگفتن که سرک در این منطقه میآید. سرک خود ساخت و ساز میشه از طرف شاروالی. بله. و زیاد مردم خسارم رسیده، خانه‌اش ویران شده، دکان‌ها از شما چطور؟ از ما دکان داشتیم اینجا، دکان‌های ما از بین رفته، تا بدلش کدام چیزی هم نگفتن برای ما. گفتن که امی به اصطلاح تکمیل شوه ببینیم که چی میشه چی نمیشه. بعضی همین منطقه که هست این طرف است یا میگن که به اصطلاح در سرک میره، کدام بلند منزل جور میشه. و ضمن دیگه که شاروالی به اصطلاح امی سرک‌ها و پلچک‌ها و چیزا را جور کرده است. ما از این بسیار خوش هستیم، به خاطر از این خوش هستیم که آبادی وطن ماست. چون میگن یک مثل داریم و شما میگه جنده باش و گنده نه، چقدر که آبادی باشه همه قدر بلندی وطن ما شماست. وقتی که شما خبرم بودین که این نقشه سابق است، بله. پس چرا خانه دکان‌ها را دمی ساحه سرک ساختین؟ این خو از امی نقشه که بود نقشه سابق بود، نه از سابق بودن این نقشه، چون به خاطر از این که او امو به اصطلاح جمهوریت بگویم براتون دیگه زمان مروج بود دیگه، کلا مردم میگرفت دیگه. بله او هم زمان جمهوریت بود. در جمهوریت راست شده پرسان بکنین پشت قدر
پاکسازی و ساختمانی و چیزا نمیگشتن اون وقت روز خود تیر میکردن در قصه وطن نبودن. سر سرک نه فقط که دمی کوچه یک شوتر تیر میشد دیگه خلاص. خلاص نمیتونه گپ بدن دیگه. ما بسیار خوش هستیم. خو خیر اگر ما مثلا گفتم خساری هم اگر دیدیم از طریق دکان خود دیگه خود بازم خوش دی هستیم که یعنی وطن ما آباد میشه و شکر خدا. از یک وقت زمانی می آمدن که در اینجا بارندگی که میشد یک رقم هوا جمع میشدن و به اصطلاح گل بود و دیگه بود و مقصد مردم بسیار به تکلیف بودن بسیار بزیافتر دیگه. شکر خداوند تعالی دیگه. خداوند تعالی همیشه همه تو آبادی و همه تو بدر چیز داشته باشه. و با چقدر مردم البته از کدام مناطق مردم آسایش پیدا میکنه از طریق بازسازی سرک؟ ولات تو براتون اگر چیزی بگویم که شاید عموما مردم از این سرک آزایش پیدا کنن به خاطر از اینکه این سرک عام است، سرک بین المللی میشه به اصطلاح چون که نزدیک میدان است دیگه. و ضمنش نمی چهار طرف از اینکه ساختمان و خانه و بلاک یاست یا خو زیافتر از این. به نظر خودتان از این چهره سیتامه تا میدان وی بله سر از سرک شاید بیروبارم یک ذره کم شو بدیلش همین سرک. این خو طبعا این خو 100% مترسک بسیار چون که یک وقتی میشد که در سرک‌های یک رقم بندش پیدا میکردن که مردم تیره بیر شدن نمیتونستن. وقتی که سرک جور میشه طبعا که از یک فرصت میشه دیگه. طبعا تشکر. قابلش نیست. ممنون. زنده باش. بینندای نازنین و علیقدر بازم خوش آمدید به شما میگیم. با خاطر وضاحت کامل این پروژه همراه مسئول انجینر صاحب صحبت میکنیم. سلام انجینر صاحب، خوش آمدید. سلام بر شما خوب هستین؟ قربانتان، ممنون. زنده باشین انجینر صاحب. شکر بخیر. اگر با زبان شیرین به بینندای ما خود معرفی کنیم. انجینر عظیم هستم، مسئول بخش سروی پروژه. بسیار خوب انجینر صاحب، بازم به شما خوش آمدید میگم. اگر در مورد همین پروژه برای ما وضاحت بدین. این پروژه شاروالی است. طولش 901 کیلومتر 901 متر است. عرضش به صورت عموم 20 متر است. دارای 9 متر اسفالت و پیاده رو و سایه سبز است. درست است. انجینر صاحب، تمویل کننده این پروژه کی است و با چقدر مردم زمینه کار مساعد شده؟ در این پروژه مربوط شاروالی است، یعنی چی طرف شاروالی است و در مجموع با این ساحه‌ای که 901 کیلومتر دو طرف که مردم ها است در این ساحه کار برایش مساعد شده. درست. انجینر صاحب، کدام مناطق ای را مواصلت میده این سرک؟ این از بلاک یک یعنی ساحه قلعه خیاط شروع شده در سرک 40 متری میدان وصل میشه. سابق سر میدان و سرک عمومی میدانوی خیلی بیروبار بود. آیا با او کدام آسایش پیدا میشه؟ ان شاء الله تکمیل شود. درست است. خب انجینر صاحب، با چقدر مدت این پروژه طولانی است؟ 6 ماه. به صورت باید در مدت 7 ماه ما تکمیل کنیم. در مدت 7 ماه باید تکمیل شود. و زیاد خسارات هم به نظر می خانه و دکانای مردم تخریب شده. یا یک تعداد دکانا که در مسیر سرک بود اونها هم تخریب شده. مردم با خبر نبوده یا سرک نو نقشه آمده یا سابق بوده؟ نی دکانا خیشتی بوده، یعنی مردم ها پاسان ساخته بوده، یعنی مردم ها خبر بوده اون دکانای موقتی ساخته بود اونها در مسیر سرک خراب شد. همین موادی که در این سرک مصرف میشه و این سرک از این مواد که جور میشه ترکیب میشه موادش از کجا میاد؟ این موادش فکر کنم دقیقاً خود هم خبر نداریم، یک قراردادی است میاره از طرف این نام منطقهش دقیق بودم نیست. نه منظوری ما است داخل از افغانستان است این مواد بسکورس است از داخل افغانستان. بسیار خوب انجینر صاحب، خوش شدیم. با امو رفقا و هموطنا چی پیامی داری کسانی که مثلا دکان سرای خانه را در ساحه سبز یا مثلا در مسیر راه سرک جور میکنن، به اونا چی توصیه داری؟ برای میگم که امی در مسیر جایی که نقشه باشه خانه خود درست نکنن سیسته در اون قسمت ها باید یعنی ساحای مسئله اون بگم ساحا غصب نشه از غصب نشه. اگر غصب بکنه خب بایی یعنی بایی چی برابر میشه. تشکر انجینر صاحب. بخیر سلام. ممنون. اوقات خوب داشته باشی. زنده. سلام رجوع بخیر. سلام علیکم. جوړ خیر. خیرت ده. قدرمن شې ژوند اوسې. شکر د خوشاله. څه باندې لګي وسړیا؟ ولا دا خو د رولې لپاره کو یو رنګ کوش به دروله پیو ګرځي جوړه کی. کاریګری دلته؟ او نوم دی. رفیع الله وصال ستانکزای. رفیع الله وصال ستانکزای. وصال او ستانکزای. ستانکزای. څومره کولې نوم دی وسړیا. خو زه د څه به خبره بل کوم کنه. د دې موضوع نه بیرونه
نوم د غټ ته وړو کې دا څنګه چل ولا خو بس شیر خو همدغه شی پاتې شوي نه نه شیر خو چې دی ویلې څه خبره دی وکړه خو بیرته دې پرې خو منظور دې چې شو دي منظور کمره بس همدغه کارو دې کړي ښه دې کارو کدي وطن غم بس دی وطن غم هم دا کارونه هم دي او ډېر وړکین موږ کارو ته هم شروع کړی دی څومره خوشاله یې په دې کار کې ولا بس خو الحمدلله له پردي ملک نه راچاپي د خپل ملک لګیا یو مخکې له دې نه د په خارج کې چېرته کار مزدوري کړی نه شکر د بيخي خارج ته نه یم تللی پردي ملکو ته بيخي نه یم تیا شوی شکر تر اوسه پورې هېڅ محتاجي نه ده پیدا شوې نه الحمدلله خپل وطن کې لګیا یم څه وخت راځې کار ته ولا سهار 9:30 بجې راځو 5 بجې رخصتېږو څو ساعته کار شو بس همدغه شپه 9 ساعته کار راځي نو اکو زحمت چې درکوي ګزاره پې کېږي او الحمدلله کېږي او ګزاره پې کوو شکر درس او تعلیم شی دی ونه ویو بس 12 پورې مکتب یې ورسره لږ مې نه دی ویلی که مقام مساعد شي پانتون به څنګه کوي ولا مساعد زمینه نه مساعد دي زمینه مساعد دی مکتب اسمه کوم پانتون ویلی وی ذات خو ډېر مهربانه دی الحمدلله واخ مهربانه شکر دی بالکل که چېرته زمینه مساعد شي بیا به د خیره سره نو کم پونځه انتخابوي بیا به یو انتخاب کوو همدغه سرکسازي نه به انتخاب کوو انجینري به همدغه به کوو نو دا به دې کې مو کار هم هم کې کړی دی ته به بیا دوربین ته په زینه ودرېږي نو نه دوربین را ټیټوم دوربین چې ته په زینه ودرېږم دوربین ټیټوم بیا خو اسانه ده نو دا پروژه کې څومره وخت کېږي چې تاسو مصروف د کار یاست یاره تقریبا زه خو دغه 4 میاشتې کېږم خو پروژه بیا د 7 میاشتو لپاره ده زه خپله 4 میاشتې کېږي چې راغلی دلته کار کوم خدای مهربانه دی 3 میاشتې به نور هم وغځېږي نو او خدای مهربانه ده د یتیم وی په ورانه شدو کې خیر او بالکل او دغه شی ده ښه هغه دوستان دي ملګري دي چې خارج ته دغسې کار او کسب لپاره زړه ښه کوي هغوی ته د پیغام څه دی ولا نو چې خپل وطن کې کار وي نو هغوی باید بیخي پردي وطن ته ولاړ نه سي همدا خپل وطن کې کاروبار وکړي او باید دولت پروژې باید په هر ولایت کې د افغانستان باید پروژې خلاص کړي ځکه چې وطنوال پردیو ملکو ته لاړ نه سي همسایه ملکو ته لکه ایران او پاکستان او اروپایي ملکو ته سي روانې په لاره کې ځنګل کې شهیدانېږي او مړه کېږي سل بلاوي هلته سل خطا هغو ته مخ کېږي خو له هغه نه به دا کوي چې دولت موږ ته پروژې دلته په افغانستان کې راکړي او خپل وطنوال په خپل وطن کې کار وکړي ډېره زیاته مننه قدرمن شي ستا نږدې صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ ساز او د آبادۍ چارې روانې دي خوږو لیدونکو خپرونه دلته نه ختموم نور هم غواړم چې د سړک په هکله باندې کاملا او کلي ټول جزئیات تاسو ته راټول کړم ستاسو ته درانه حضور یې در ورسوم په اخر کې به د سره بیا له خیره خدای پاماني کوم عزیز یوټیوب چینل سلک روتایم خوږو لیدونکو زړه ته رانږدې مینوالو د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه غځېدلی سړک د قلعه حیات په لور نن مو ګزارش درته د دغه ځای نه ترتیب او تهیه کړ هیله ورزو مې دا ده چې کوم پیغامونه چې انجینر صاحبانو زموږ خوږو هېوادوالو
هغه هیوادوالو تر حضوره ورسول څوک چې غواړي چې په سړک کې په دولتي املاکو کې په سایه سبزه او په پارکونو کې خپل ځایونه سرایونه او کورونه جوړ کړي د هغې نه باید جدا خودداري وکړي نور هم په شکل د اشکالو د هیواد د ترقۍ او آبادۍ او سوکالۍ په هیله باندې نو خوږو لیدونکو ارزومند یم چې زموږ دغه ځانګړی راپور ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي که مو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی د سره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم هر چیرې چې یاست تاسې په لویه بخښونکي خدای سپارم په مخه مو زړي ګلونه د خدای په امان